په دې ویډیو کې د ایراني سترواکۍ د پیل په اړه چې د ستر کوروش د واکمنۍ سره پیلېږي معلومات ترلاسه کوو. کله چې موږ د میلاد نه مخکې د شپږمې پیړۍ پیل ته داخلېږو، په هغه سیمه کې چې نن ورځ ورته ایران ویل کېږي، د وخت ستر ځواکمن دولت میدي سترواکي موجوده وه. په دې نقشه کې تاسو حدود لیدلی شئ او کتلی شئ چې د میدي سترواکي اصلي سیمه څنګه وه. خو د همدې پیړۍ تر نیمایي پورې چې د شپږمې پیړۍ نیمایي کېږي، دا سترواکي نسکوره کېږي او دا د هغوی له یو تابع ایالت یعنې د فارس ایالت له لورې نسکوره کېږي. یعنې د میدي سترواکۍ یو تابع ایالت چې د فارس ایالت دی، هغوی د دغې سترواکۍ د منځه تللو سبب کېږي. په نقشه کې دا سیمه د پرسس په نوم ښودل شوې، خو دا هماغه سیمه ده چې پارس یا هم فارس بلل کېږي. ان تر نن ورځې پورې په معاصر ایران کې دا سیمه د فارس په نوم یادېږي. د همدې فارس پاچا ستر کوروش و یا سایرس د ګریټ. په 550 یا 549 قبل المیلاد کې کوروش وتوانید چې د میدي سترواکۍ پاچا چې د ده نیکه هم و دا نسکوره کړي او په دې سره یې د تاریخ له نظره لومړی واقعي ایراني یا فارسي سترواکۍ بنسټ کېښود. د دې لپاره چې وپوهېږو چې ولې موږ دا سترواکي د فارسي امپراتورۍ په نوم بولو، دا ځکه چې کوروش له فارس څخه و. فارسي کلمه په اصل کې دې ته اشاره کوي چې واکمنه کورنۍ د فارس له سیمې راټوکېدلې وه. خو جالبه دا ده چې په خپله د فارس خلک ځانونه فارسیان نه بولي، بلکې هغوی ځانونه آریایان بولي. د ایران آریانویجا او ورته نورو نومونو ریښه هم له همدې آریایي مفکورې څخه راځي. خو مهمه دا ده چې په 549 قبل المیلاد کې کوروش وتوانید د میدي سترواکي فتح کړي او لا نورې سیمې هم ونیسي. د یوې نوې کورنۍ بنسټ کېښود چې دې ته هخامنشي کورنۍ نوم ورکړل شو. شاید تاسې دا ووایئ چې ولې دا هخامنشي بلل کېږي نه کوروشي؟ ځکه چې کوروش ځان د یو افسانه‌یي مشر هخامنش زوی ګاڼه. هخامنش شاوخوا 100 تر 1.5 کاله د کوروش نه مخکې ژوندی و او د کوروش کورنۍ ځان له ده څخه راښکلې بولي. نو کوروش د میدیانو سترواکي ونیوله او بیا لا وړاندې لاړ. په 540 کلونو کې د لیدیا سترواکي یې فتح کړه. دا هغه سیمه وه چې نن د ترکیې لویدیځ ته راځي. وروسته یې خپل پام د نیو بابل سترواکۍ ته واړوه او په 539 قبل المیلاد کې بابل هم ونیوه. له مذهبي اړخه دا پیښه ډیره مشهوره ده، ځکه چې کله کوروش بابل ونیو، ده د یهودیانو هغه بندیان آزاد کړل چې د بابل لخوا اسیر شوي وو. ده هغوی بیرته بیت المقدس ته واستول. د ښار د بیا جوړولو اجازه یې ورکړه او د سلیمان دویم معبد چې اوس دویم معبد بلل کېږي د بیا جوړولو ملاتړ یې وکړ. له همدې کبله ستر کوروش د تاریخ له نظره یو له سترو او د خلکو د خیر غوښتونکو پاچاهانو څخه ګڼل کېږي. هغه د عدالت او زغم سمبول و. کوروش ډېرې برخې فتح کړې وې، خو مصر ته لا نه و رسېدلی. دا کار به د هغه زوی کمبوجیا وکړي. په 530 قبل المیلاد کې کوروش وفات شو او کمبوجیا د ده پر ځای پاچا شو. په تصویر کې دا د وخت لیک د دې لپاره ښودل شوی دی چې د ایران د شاهنشاه یا د پاچاهانو پاچا لړۍ ښه درک کړئ. له 550 تر 510 قبل المیلاد پورې ژیړ رنګ د کوروش د واکمنۍ موده ده. بیا له 510 وروسته شین رنګ د کمبوجیا دویم د واکمنۍ ښکارندویي کوي. کمبوجیا په 525 قبل المیلاد کې مصر فتح کړ. دا ډیره ستره لاسته راوړنه وه، ځکه چې له دوی سره د مصر د زرګونو کلونو خپلواک د فرعونیانو واک پای ته ورسېد.
او اوس مصر د فارس امپراتورۍ برخه شوه. کمبودیا هم ځان فرعون باله خو د فارس امپراتورۍ تر فرمان لاندې. کله چې کمبودیا په مصر کې بوخت و د امپراتورۍ مرکز ته یو څه ګډوډي راغله. کوروش بل زوی هم درلود چې نوم یې باردیا و. په همدې وخت کې یو بل مهم شخص راڅرګندېږي، داریوش، چې وروسته د ستر داریوش په نوم مشهور شو. داریوش د کوروش مستقیم زوی نه و خو د هخامنشي کورنۍ غړی و او د کمبودیا نږدې خپلوان و. د کمبودیا د ورور په توګه خدمت کاوه. کله چې کمبودیا په مصر کې و، یو چا چې ځان یې باردیا باله د تخت د نیولو هڅه وکړه. ځینې سرچینې وایي چې دا ریښتینی باردیا و، خو داریوش ادعا وکړه چې دا یو دروغجن سړی دی، یو جعلي باردیا چې اصلي باردیا د کمبودیا لخوا مخکې وژل شوی و او دا نوی کس یو د زردشتي کاهن و چې نوم یې ګوماتا و. کمبودیا د بیرته راتګ په وخت کې مړ شو په ډیرو شکمنو حالاتو کې. نو دا باردیا که ریښتینی و که جعلي د فارس پاچا شو. خو داریوش له څو نورو اشرافو سره یو ځای شو او هغوی دا باردیا وواژه. ادعا یې وکړه چې دا جعلي و نه اصلي شهزاده. داریوش بیا په 522 قبل المیلاد کې د تخت خاوند شو او له دې وروسته د ستر داریوش په نوم شهرت وموند. د امپراتوري لا نوره هم پراخه کړه تر څو چې په 500 قبل المیلاد کې فارس د نړۍ تر ټولو ستر دولت شو. داسې یو امپراتوري چې شاوخوا 50 میلیونه خلک پکې اوسېدل چې دا د هغه وخت د ټولې نړۍ نیم نفوس و. تر هغه وروسته هیڅ امپراتورۍ د نړۍ دومره برخه نه ونیولې. ستر داریوش د یونانیانو پر ضد جګړې هم وکړې ځکه چې د اناتولیا په لویدیځ کې د یوناني ښارونو بغاوتونه شوي وو او ایتنیانو مرسته ورسره کړې وه. داریوش په دې ډېر په قهر شو او په 490 کلونو کې په ایتنیانو برید وکړ. دا د یونان فارس جګړې پیل و خو هغه بریالی نه شو او په 480 کلونو کې مړ شو. د ده زوی د ده پر ځای راجګ شو او جګړې ته یې دوام ورکړ خو هغه هم ونه توانید چې یونان فتح کړي. په مخکې ویډیوګانو کې هم د ده د زوی څخه موږ یادونه کړې وه چې د زیرکس په نوم و. دلته باید یادونه وشي چې زموږ ډېری تاریخي معلومات د فارس او کوروش په اړه د یونانیانو له لیکنو راغلي دي او ځکه چې فارس د یونان سیال و نو د هغوی کیسې تل د فارس پر ضد یو څه تعصب لري. په حقیقت کې یونان د فارس د ستر امپراتورۍ په وړاندې یوازې د یو کوچني خنډ یا اغزن خنډ حیثیت درلود ځکه هغوی یو متحد دولت نه و بلکې بیلابیل ښاریالتونه یا هم سیټي سټیټس وو. حال دا چې فارس د نړۍ نیمه برخه واکمنه کړې وه او یو متحد امپراتوري وه. د داریوش وروسته د هغه زوی زیرکس حکومت ترلاسه کړ. په راتلونکو 200 کلونو کې د هخامنشي کورنۍ ډېری پاچاهانو همدغه نومونه درلودل. داریوش او داسې نور نومونه چې د تاریخي لحاظه یو څه ګډوډ ښکاري. کوروش خپله پلازمینې ته د پاسارګادي نوم ورکړ. د نومونو تلفظ شاید یو څه غلط وي نو د هغې کې بخښنه غواړم. دا د کوروش د لومړۍ پلازمینې نوم و چې د فارس د هخامنشي سترواکۍ په پیل کې جوړ شوی ښار و. دا ښار د نن ورځې د ایران په فارس ولایت کې موقعیت لري. د شیراز ښار ته نږدې په همدې ښار کې د کوروش د ستر کوروش مقبره هم شته چې لا تر اوسه د زردشتي او ایراني تاریخ یو له تر ټولو درنو لرغونو آثارو څخه ده. پاسارګادي نه یوازې یو سیاسي مرکز و بلکې د کوروش د زغم او عدالت او بیلابیلو قومونو د یووالي نښه هم ګڼل کیږي. د دې ښار د نوم معنا د ډیرو ژبپوهانو له نظره د فارس د ګارد یا د فارس د باغ په معنا ده، یو ځای چې د فارس د واکمنۍ بنسټ پرې کېښودل شوی دی. کمبودیا د خپل
امپراتورۍ مرکز یا پلازمینه د شوش ښار ټاکلی و چې دا ښار د ایران په خوزستان ولایت کې موقعیت لري، د اوسني اهواز ښار ته نږدې. همدارنګه داریوش بیا پرسیپولیس چې معنا یې د فارس ښار دی. هلته د ده د واکمنۍ ډېرې یادګارونه تر اوسه پورې شتون لري. د هخامنشي سترواکۍ پای هغه وخت راځي کله چې یونان تر فلیپ مقدوني تر واکمنۍ لاندې یو موټی شو او د هغه زوی ستر الکساندر یا هم سکندر د نړۍ د فتح کولو لپاره راووت. الکساندر ټول فارس فتح کړ او د داریوش دریم واک پای ته ورساوه. الکساندر غوښتل چې د یوناني او ایراني کلتور ګډ تمدن جوړ کړي، خو د ده له مړینې وروسته امپراتوري یې ټوټه ټوټه شوه. فارس بیا د ده له یو جنرال سیلوکس لاسته ورغی چې د سیلوکسي امپراتورۍ بنسټ یې کېښود. دا یو ځل بیا د بهرنۍ واکمنۍ دوره وه. وروسته بیا پارتیان چې د فارس یو بل سیمه ییز قوم و راپاڅېدل او د فارس خپلواکي یې بیرته ترلاسه کړه او دا د روم د امپراتورۍ سیال دولت شو. د یادونې وړ ده چې د فارس واکمنان لکه کوروش او داریوش د واک د تنظیم ځانګړی سیستم خاوندان وو. د امپراتورۍ هره سیمه یې یو ساتراپ چې یعنې یو والي و د هغه په واسطه اداره کېده او دا سیمې ساتراپي بلل کېدې. د دې نظام له لارې امپراتوري دومره لویه اداره کېده. او وروستی ټکی دا چې کوروش د زردشتي مذهب په خپرولو کې مهم رول درلود. که څه هم د دې مذهب پیغمبر زردشت ښایي د 1500 قبل المیلاد او یا د کوروش تر وخته لږ مخکې ژوندی و، خو دا د کوروش په واکمنۍ کې وه چې دا مذهب د فارس په ډېرو برخو کې خپور شو او په دې ډول د زردشتي د فارس د حکومت له رسمي دینونو څخه و.